ویلکم ټو حدیثي آنلاین اکیډمي. سلامونه او احترامات. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک آی ډي یعنې اکاونټ پاسورډ ورچینج یعنې بدل کړو. نو دې لپاره چې موږ ځو د فیسبوک مینیو ته او لاندې راځو، لاندې سیټینګ اینډ پرایوسي ته، او موږ به اولنی آپشن چې دی سیټینګ دی، په سیټینګ باندې به کلیک وکړو. دلته چې دی موږ ځو دا دویمنی آپشن پاسورډ اینډ سیکیورټي ده، او لاندې راځو دا چینج پاسورډ. دلته چې دی دا اولنی لیکلی دی کرنټ پاسورډ، کوم پاسورډ چې زموږ زوړ دی د آی ډي هغه دی. دویمني کې چې دی موږ سره کوم پاسورډ چې موږ نوی ورکوو، او دا دریمني کې چې دا کوم نوی پاسورډ موږ ورکړو دا به دوباره ورکړو ورته. نو ملګرو، موږ اولني آپشن کې چې دی خپل زوړ د آی ډي پاسورډ ورکړو، او دویمني کې مې نوی ورکړو، او دا دوباره لیکل چې دی دا مې دوباره ورکړو. نو اوس چې دی موږ په اپډیټ پاسورډ باندې کلیک وکړو. نو د اپډیټ پاسورډ نه وروسته ملګرو موږ سره دوه آپشن راکوي، یو چې دی ریویو ادر ډیوایس او دویم چې دی سټی لوګین ان. نو دا اولنی آپشن مطلب دا دی موږ کولی شو چې دا پاسورډ په نورو موبایلونو کې چې کله آی ډي خلاصو نو همدا پاسورډ ورته ورکړو، دا نوی چې دی، او که نه دویمنی آپشن چې دی خالي په همدغه کوم چې موږ اوس خلاص کړی دی په کوم موبایل کې، په همدغه موبایل کې به دا پاسورډ اخلي. نو موږ به اولنی آپشن انتخاب کړو، بیا به یې کنټینیو. نو ملګرو زموږ د آی ډي پاسورډ چې دی دا چینج شو. نو ملګرو زما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. السلام علیکم.